دا زمون کور ته وګوره هر یو شی شته یو د مرغۍ پی نشته پکې خو د ښځې کمې دي دا ښکلی کور دی ښه راځه راځه بخیر راځه ستړي مه شي کور څنګه دا څوک دي دا ستا ملګری ده که نه زما ملګری څه مطلب دا خو زه نه پېژنم مو به یې پېژنې که نه دا خو ټول دا خلچان ناپېژنګلو راځي دا ستا حضرت راکړه نو څوک دا دي سودا زما مال یې راکړه دا ستا دی دا څوک دي ځینې خپل تعارف ورسره وکړه که ته به یې ګونګی یې کېنه شوي راځي کېنه دا خواشنیمه باجي ده کومه شمیمه یادې دا بل څوک ده سړیه خور ستا نوم څه دی خارو او د مینې نه خلک خارونی وایي خارونی ماشاءالله ډېره ښکلې ده خو خور داسې رسټینګ راغلی خیر خو دا ستا مطلب څه حساب دی ته ما پوهېږم دا ځل په بازار کې ګرځېږي یاره ژوندار لکه د پولیس والا او دونه تپوسونه کوي او دا راته ووایي چې دادا و غرور دې څه شو واغن ته پوښتنه به نه کوم دا څوک دي مېلمانه ده که نه د خدای مسلمان یې خو چې مېلمانه له لور ته کور ته راولي ازي ورشه چې په هغه کنه راشه که نه ورور دې بله کارنامه کړې ده ولې خو دې خبره ورمشي دا څوک ده دا درو تخدو دا ګوستګار وسختوله یاره رسول که منه کور مې دغه شان روانو دا وګوره دې کور ته ستاسو خدمت به هم کوي د دادا به هم کوي زما به هم کوي دا داسې حساب دی که نه عثمانه د ده مطلب دا چې لکه ما روتخته د هغې نه په بدل کې بله روتختله دا داسې حساب دی خبره مې ته کوره که مالداره چې نه ده مال خالي شته بنګلې شته هر څه شته ته به هم را سره ښیي دونه د تخار مو کنه په دې نه ته نو ته زړه خو دې خشه را تختولې څه دې ویلي ورته نو هم خسته ده رابري نه خو خسته ده کنه دغه ګزاره کوه ګوره اخر دا مېلمانه به حساب دی که نه یو خبره تا کوم تا ته نور څوک نه میلاوېدل بس تم په سړک باندې ناست وي له تښتېدو ته جوړوي دې مونږ سره راغلی او پلار ته مې راوستي او کار یې کولو زما د اقبال کې شپ شخه دې تاسو ویلا خزا او بیا کار یې کولو موټر خراب شوی و هغې دلې ورغو زه یوړو نو لکه ته سنیټري کارم کې ها وروره شکر دې ما سره خو هر هنر شته هر کار راځي په ده کار کولو به زه مې مینه شوم دې سره د دې مخکې خو دا خبرې مه کوه که نه نه نو ته د ده نه خبرې د ده نه خو یو تښتېدلې ده که نه او بله دا خبره دا خو بوډا سړی دی زما دا روندار ګورې ما سره ډېر ګپ لګلی او ډېره ښه روندار مې ده ښه د سیستم دی د ده نه خو هغه پلان ښکلی دی ظالمې لا خو دا راته ووایي چې هغه دادا څه شو دا به چرته خو چرته به ډېرانو به کباړ راغونډوي زړې بوتلې بس ګوره محنت کې برکت دی څه نه څه سړی کې انسان ژوندي وي څه خو به کوي ستا پلار به پیسې هم ډېرې ګټلې ته ما ته دا وایي چې ته سره په خپله ته به راغلې که نه ها وا نه څوک شته کور کې که نه ولې نشته به پلار مې شته مور مې شته کې به نېدر دی راشه سخر بابا مبارک شه لیشي دادا به منګور دی مبارک شه دا سخر دی راشه دې مشي ورور نه راځي دې بله ښځه وتښتوله لکه تا خو د دې ښځو نه یو ګپ ساز کړی دی او یو لوبه دې ته سازه کړې ده دا غلی ولاړ دی داسې نه وي دا څه چل دی څه چل شوی چې داسې غلی ولاړ څه چل شوی دی هغه یو لانجې نه خلاص شي بله لانجې کور ته راوسته وایم پلاره تا نه دي اورېدلي چې دولت د ښځې په خدمت کې او ما سره خو ستا د خدمت غم دی د دې خو دا شکل ما ته د دولت نه ښکاري ته ګوره دا خوار پړه خفلي نیولې ده مغروره مېلمانه ده ګوره دا خوله دې سمه خوا د واغه بل هم تا له نظر یاره ستړی ستومانه رالمه ته کښېنه او نن کباړیان ډېر دي کاغذ ته لاس کولی نه شي بل به نه رامنډه کړي دا تا له به مې اوس یو بدلې کړی دی ډوبه راوړه خو ټول اوس په ډېرانونو ګرځي تا پسې به ښځه کوم ځای کې راشي ورشه ځینې اوبه له روانه که نه لږ هغه مېلمانه ده اوس دغه بلې ته ووایه مېلمانه غریبه راله بیا راکړه بدنامي دا شوه لاره یو کېنه مړ یو خو ستا لاره داسې کار وکړه یو خو دا مرداري مه راغونډو په ډېرانونو هسې څښا بیګئ پته نه د چا ډېران دي بیا وو په دې ښکاري دا ستا کټ څادره نه والته پروتو په هغه رغه باندې ما چې دا به ځان نه په کټ واچي پاک دی پاک و ځان په کټ واچو کټ څادری دی دا خو د بیخي سرمن نه وړل او ته یې دا پاک دي یا په دې دی ورکه نه وي کټ څادری دی راته کاکا ویسې بیا ځان بیا د زوره څه خبر دی پلاره خیر د مېلمانه ده دادا پوی به شي
په پردیس بیګا سبا سړی څه پوهېږي څه شګومه دې بیا راوختې ده داسې شګوم شی دې را په مخه کړې ده په دې دې لیونی ده تاسو که د اوس نه دغه ډرسونه کوئ ورکې کمې کېنه وطن ته راته په سر کې د کار د نرتوب کړه چې خورې کېنه نن اوس شابه کمنې د زما کمنې زه ورکه شه دې مخې نه مې لرې شه شابه ځه تاسو خو زه تنګ کوم چې راکور ده دا پرېږدم د هغې خو لا ګېټه نه کېږي کېنه دا د څخه کار کوي چې لا پیدونه غیرت هم کې ته یو د نرتوب نه کار کړی دی او نه د یا کار کړی نو څوک کوم دادا کشمیر ته لاړ شم غزا ده نو ډېرانیانو ته تللی نو پردي ښځه ته دا په مخه کړې چې نه چا نه نه پېغچانه مې تېره مېخمان خوار څوک راولي چې مړه غلی شه. راولي نو دغې ته نرتوب وایي اوس به ما ته خلک وډبل چې کاکا څه شو کاکا روزه دا به تاریخونه زه اوس کومه خلکو سره ویم دادا میخه مې دله لر کړې وه د هغې په ځای مې دله ښځه راوته شکر نه باسي پیسه به والله غم کڅه څه ده کیسه دا ده چې مرسکي د نن نه مخکې څلور میاشتې مخکې دا وقوعه کړې وه دغه ته نعمت الله دیالورې راته کول نو بله اوس پکې جرګه کېناستله چې جرګه پکې کېناسته نو مشرانو ماته ویلې چې وروره موږ ته دغه وکړئ 1000 وکړئ 3 دیګه به پاخ کوي 15 لکه روپۍ خو چې د مرچکي چې کوم شی را تختولی یې ته موږ کتل نو موږ وایو که په دې باندې د 200 روپۍ الوام پخه کړو نو دام پې زیاته ده په غولو اورېدلی دی یو خو د کار نه ده او نه څه کار نه لکه کور کې کار روزګار نه کوي که نه یاره څه کار روزګار نه کوي کارونه خو ډېرې نوم خواله که نه سلم شرمې یاره دا کور خو تا ته پته نه چې پخلی ترکاري دی له پخه کي که نه او ترکاري ته وګورې نو بره پکې پکې ښکاري دونه خورانه ترکاري پخوي هکه خوند یې وګورې نو هغه سپی چې ښې وکړي او بله شپې کچالان پخ کړي لکه سپی چې ښې وکړي په ایماندارۍ چې به م ورته کتل که نه نو له به موړ موړ کېدو یو خبره درته وکړم نو ما وی کته تا ته خبره کوم چې دا دې دا ترکاري داسې پخوي نو په کور کې کتل دا لخته مخته نه وایي نو لخته مخته خو خو غیرتي سړی ولا ورکوي اوري او تا ته پته ده مرچکې خو د بې غیرت بې غیرته دی ته دا امونې په غوږونو باندې اخته دي په غوږونو باندې اخته د مشرانو خلکو دي خو بسم الله امیر پکې خیر به ایمانه السلام علیکم دغه نه راووته تماکو نه راووته غیا مې علما څه کوي غیا کوا غیا دا نو خبره مې دا کوله چې که یو مشر درته معلومې داسې چې خبره ولا ورځي مشر خو تاسو کور کې شته که نه هغه مشر خو د خدای کور ران کې هغه خو دا کار لړلی دی کار ټول لړلی دی بل داسې مشر که ته معلومي چې په جرګه کې بل ورځ کښېني چې خبر رالی سمه امیر به در وګوري دا خو داسې سړی یاد کو چې دا خو چې ټول عمر ناست دی د 2 کسانو ورانه ده راوستې ده چې دروغه خبره کړې نه ده ګوره یو خبره درته کوم تا یاد ساته دا ګوره دا تم ووره لکه او تم ووره دا زما تاسو سره یو نصیحت هم دی او دا خبره ځان سره کېږدي امیر زر خبره بله ورته کوم په یوه مې که نه ګوره زما وروره کوم سړی چې د 2 کسانو روانه راولي ټیک شو ما خو ټول عمر روانې راوستي دي نو ګوره روغ هم راوستی شم چیلنج کوم یې ما بس اوبه دې مانه مه چې بله ورځ د مرچکي هغه او خو ته کښېنې امیر ته خو ډېر بېایمانه نه دا چې ما ته هغه ورځي وي چې یاره عثمان داسې عثمان ښکته عثمان بره عثمان پسې د غرو شان خوړله مخ سترګو بازي ده نو نه مړه ما ته خو اخره خبره وکړه چې لکه د جانګلې د سټ په دې قوتي ولمه په خوله مې نه راځي وایه خیر مړه خو چې څه سپکې خبرې دي او به سوچ پسې کوو اوسو بس هغې کې را لړلې څه دی دا سړی سپک دی بس ته په سپکو ډېر یاد کړی نو امره ما خدا سوچ کوم چې تا ځان سره جرګې له بوزم نو خبره ته ګوره دې کې مسله ده که نه ګوره چېرې سره دا ګارې د پاڼې په یو مخ نه ګورې که نه دویم مخ یې ګوره که نه کوم سړي چې بوتې کړي او کوم سړي چې ویښته غټ پرېښي نور خو ته پوهېږي ګوره نه کوه تا د کور ډېر په سپکو یاد کړی هلکه ګورې که امره خبره دې غلطه ده ونې زما روري ستا دپاره زه ډسته ودرېږم
ستا د پاره ته ما ته ووایه څوک هم تماکو شو کو ما دپاره ډز ته ودرېږو که چاته پټاخۍ خلاصه کړه خدای خبر شه نه نه پټاخۍ نه خو یېرېږم جرګې خبره چېرته ونه کړي جرګه به دا خو وایي ما واوره. زما مړي معاف کوي ما واوره دی واوره دا ما ته مې واوره دې مې دې نه اوري تا لکه او دا خبرې زه کوم دی په ځان وګڼله نه نه داسې نه زما ورته د جرګې 100 روپۍ اوس هم پاتې دي اصل بوت اصل ما نه نه ډېره سپکه خبره ورپسې ونه کړه 100,000 روپۍ مې ورته اوس هم پاتې دي لږې رمڼه مونږ ته چې د چا پاتې شوي دي هغه ټول عمر پاتې ما ډېرې قصې تا باندې چیس کم په منډه ډېرې قصې در سره نه کوم روغه پیشه زما کار پیشه بس ته خو نور ښه پوهېږې که نه بس ښه شه عثمانه زه زما خو چیرې یم وګېره کور کې ته داسې کار وکړه دا چیلې راول وشه او چی پکې پوخ کړه مونږ دروځو یعنې خلاص کړو. امیره پردو زه ګورې د دې کلي د مسایلو لپاره ګورې زه بول ډال ولاړ یم موږ لکې د پردې خبرې دي که نه دغه مې درته وکړه کمې چې بقایې دي او تا ته خو ویوي که نه په دواړه ښه سپنده پیش ما خدای نامیره مالې وایي ته خبر د سلطون نه کې ورایي خبره زما لته تاسو بوته څه خیر دی که کنه چې وایي نازکې خبرې دي نه نه ویکا دا سړی روان ویکا او بیري لکه هغه کوم ځای ته ورسېدو دی خبره راستي ګورې دوی بش دی که دې لښتي کې روان جوړم والله که حاضر راځه تا من یو ګوټ چیس کم والله خو خدا راځه راځه چې اوس کو راځه خو ګوره یو خبره ته کوم زه پته ډېرې نه هغه چې پې پکې ډېرې بېغمه شه زه ستا په تبه پېم چې خوږه مي او لږه ترخه مي او په یو ډک راځه